बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم. ملګرو، تاسو ته ما مخکې ویلو چې د اختر سره تړلې چې مونږه کمی خبرې کوو هغه ټولې به زه تاسو ته په انګلیسي کې زده کوم. نو نن مې هغه کلاس راوړی دی د لوی اختر سره چې څومره تړلې خبرې هغه ټولې به زه تاسو ته په دې کلاس کې کوم. او کلاس بالکل تر اخره پورې ګورئ. نو ان شاء الله را ټول لفظونه یا دا جملې به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړئ. راځئ چې کلاس شروع کړو. هولډ د ټیل فرملی، لکۍ مضبوطه ونیسه. اکثر چې موږ یو کس ته وي هلکه د غوا میهې دا لکۍ مضبوطه ونیسه، نو په انګلیش کې به ورته وي هولډ د ټیل فرملی. پیپل ور امبریسنګ آفټر عید پریر، د اختر مانځنه بعد خلکو یو بل له غاړې ورکولي. How much meat did the cow yield؟ د غوا غوښه څومره وختله. اکثر چې کله موږ غوا لاله کو هغه ټک ټوک کو او بیا موږ د یو کس نه تپوس کو چې هلکه د غوا وزن څومره وختله، نو په انګلیش کې به ورته وي How much meat did the cow yield؟ Donate hides to الخدمت فاونډیشن، سرمنې د الخدمت فاونډیشن والا ورکړئ. اکثر چې کله منګه د لوی اختر مال حلال کو هغه ټک ټوک کو او د هغې چې کمې سرمنې هغه منګه مطلب الخدمت فاونډیشن والا ورکو یا مطلب مولایله ورکو. نو کوم منګه چېرته مولایله ورکو نو د الخدمت فاونډیشن دپاره به بیا منګه خالي مین استعمالو. ډونیټ هایډز ټو الخدمت فاونډیشن، او کوم مولایله ورکو نو بیا به خالي مین استعمالو د الخدمت فاونډیشن دپاره. Are you going to purchase aram؟ آیا ته به ګډ اخلي؟ کوم موږ یو کس ته وایي چې آیا ته به ګډ اخلي دې قربانۍ له، نو په انګلیش کې به ورته وایي Are you going to purchase aram؟ Chop the meat properly، غوښه صحیح طریقې سره کټ کړئ. کوم موږ یو کس ته وایي چې هلکه غوښه صحیح طریقې سره کټ کړئ، نو په انګلیش کې به ورته وایي Chop the meat properly. Let's go to the cattle market، زه چې د څاروو منډۍ ته ځو. په موږ یو کس ته وایي چې زه چې د څاروو منډۍ ته ځو، یعنې کوم ځای کې چې څاروي خلک خرڅوي او اخلي، نو په انګلیش کې به ورته وایي Let's go to the cattle market. They will sacrifice a camel، دوی به په اوښ باندې قرباني کوي. خو موږ څوک یادوو چې په دوی به په اوښ باندې قرباني کوي، نو په انګلیش کې به وایي They will sacrifice a camel، دوی به په اوښ باندې قرباني کوي. We bought this cow a month ago، مونږ دا غوا یو میاشت مخکې اخیستې وه. خو موږ یو کس ته وایي چې هلکه موږ دا غوا د لوی اختر نه یو میاشت مخکې اخیستې وه، نو په انګلیش کې به وایي We bought this cow a month ago. باټ ما ځکه استعمال کو دلته چې باټ د بای سیکنډ فارم دی. We shouldn't slaughter animal before another animal، مونږ له د بل څاروي په مخ کې څاروی نه دی حلالول پکار. کوم مونږ یو څاروی ولاړو د هغه مخې ته مونږ یو بل څاروی حلالو، نو دا مونږ له نه دی پکار. نو په انګلیش کې به وایي We shouldn't slaughter animal before another animal. We shouldn't store meat for too long، مونږ غوښې ډیر وخت پورې نه ساتو. کوم موږ یو کس ته وایي چې هلکه موږ غوښې ډیر وخت پورې نه ساتو، یعنې زر تر زره ختموو، نو په انګلیش کې به وایي We shouldn't store meat for too long. This goat is healthy، دا چیلۍ صحتمنده ده. کوم موږ یو چیلۍ اختر له راوستي او موږ چې دا ډیره صحتمنده ده، نو په انګلیش کې به وایي This goat is healthy. We visited cattle market yesterday، موږ پرون د څاروو میلې ته تلي وو. کوم موږ یو کس ته وایي چې هلکه موږ پرون د څاروو میلې ته تلي وو، نو په انګلیش کې به وایي We visited cattle market yesterday. We offered عید الاضحی prayer، موږ د لوی اختر مونځ وکړو.
کو موږ یو کس ته وایو چې هلکه موږ د لوی اختر مونځ وکړو، نو په انګلیش کې به ورته وایي وی offered عید الاضحی prayer. distribute the meat and deserving. غوښه تقسیم کوي په غریبانانو، یعنی لوی اختر کې چې چا براقونه نه کړي، کم حل غریبانان یو په هغو باندې موږ مالدار خلک کوم غوښه تقسیموي. او یا موږ یو کس ته وایي چې مطلب تاسو غوښه په غریبانانو تقسیم کوي، نو په انګلیش کې به ورته وایي distribute the meat and deserving. deserving هغه خلکو ته وایي چې چا حق کیږي، څوک د دې مستحقي. where is the cleaver. ټوکې چرته دی. په موږ یو کس ته وایي چې ټوکې چرته دی، یعنی په هغې باندې چې موږ اډوکي وغیره ټک ټوک کوو، نو په انګلیش کې به ورته وایي where is the cleaver. arrange some fodder for cow. د غوا د غیا دپاره څه بندوبست وکړئ. کو موږ د اختر دپاره یو څاروی راوستی یا غوا یرسی شي او موږ چې دې دپاره د غیا بندوبست وکړئ، نو په انګلیش کې به وایي arrange some fodder for cow. avoid overeating. ډیره مه خوره. کو یو کس غواښو ته سم نښتې او موږ ورته وایي چې هلکه ډیره مه خوره، نو په انګلیش کې به ورته وایي avoid overeating. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته هغه جملې زده کړې چې کومې موږ د لوی اختر په ورځ باندې استعمالوو. امید کوم چې تاسو به دا کلاس ډېر په اسانه طریقې سره زده کړئ. ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن هم ووهئ، ځکه چې د انګلیسۍ د زده کولو دپاره به تاسو ته د دې چینل نه همداسې ویډیوګانې میلاویږي. ملګرو زموږ ویډیوګانې لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د نن کلاس دپاره ما هم تاسو ته همدومره سبق راوړی و. انشاءالله بیا به ملاقات کیږي او تاسو ټولو ته زما د طرف نه د لوی اختر مبارکي. والسلام.